السلام علیکم ستړي مشئ. نن یکشنبه د رالمرز کال د هوریه حمل د میاشتې شپږمه چې د مارچ د میاشتې له شپږیشتمې نیټې سره سمون دي. ستاسو پام را اړوم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په اړه اندېښنه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي د دغه وضعیت دوام نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړي. بېوزله کورنیو پر لاسنیوي د اسلامي امارت ټینګار. ملا عبدالغني برادر وایي تر راتلونکو 4 ورځو به 10,000 سوالګرو سره مرسته وشي. په هېواد کې د سیلابونو له کبله د 18,000 استوګنیزو ودانیو ړنګېدل. بیرته د رسنیو په چارو کې دولت وزارت وایي په تېرو 6 ورځو کې 22 جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې. دا هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه خلاصېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه بنسټ وایي د نجونو زده کړه د افغانستان د پراختیا لپاره اغېز لرلی شي. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي نجونې له اسلامي امارته غواړي تر څو د دوی انتظار ته د پای ټکی کېږدي او د ښوونځیو ورونه یې پر مخ پرانیسي. له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو له دوام څخه اندېښنو پر دوام له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو ځل بیا د نجونو پر زده کړو محدودیت له دوام څخه اندېښنه کړې ده. په افغانستان کې د دې بنسټ د ښوونې برخې پازوالې له یوې برټانیې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل دي چې په دې هېواد کې د نجونو زده کړې په پراخه کچه اغېزمنې دي. دختران دانش آموز دیگر روحی آنچنانی که از وقت داشتن و به خاطر مکتب روحی بلند داشتن روحی خود را کماکان هر روز بیشتر از پیش از دست میتن و این تحت فشار سخت روحی و روانی قرار میگیرن. و ادامه بسته بودن درهای مکاتب نه تنها نگران کننده به خاطر خود دختران دانش آموز است بلکه بر خانواده های دختران دانش آموز نیز نگران کننده. له بله خوا یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي او له اسلامي امارت څخه غواړي تر څو په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي. ما تا هنوز هیچ اطلاعی برای بازداشتن مکاتب دختران بالای صنف ششم را نداریم و ما هر چه زودتر از طالبان می‌خواهیم که تصمیم‌های خود را گرفته و اطلاعی برای بازداشتن مکاتب دختران بدهد. خواستم از امارات اسلامی است که زودتر برای فرصت دروازه مکاتب بر ما باز کنه چون ما نزدیک به 2 سال نتونستیم برای مکتب. اسلامي امارت که څه هم تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستلو کره نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار لري چې ټولو هیوادوالو ته د یو شان زده کړو لاسرسی ته ژمن دی. سطح کلی گفته میتونیم که امارت اسلامی در عرصه نه تنها در عرصه تعلیم در تمام عرصه های پیشرفت و انکشاف کشور متعهد است. هیچ صحت باشه، تعلیم باشه، تکنولوژی باشه، هر بخشی که باشه. په وروستي څه باندې یو نیم کال کې له شپږم ټولګي پورته نجونو د ښوونځیو تړلې پاتې کېدو پراخ غبرګونونه له ځانه سره لرلي دي. اسلامي امارت بیا تل ویل دي چې د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړو برابرېدو په موخه هڅې دوام لري. حکومت به په راتلونکو 4 ورځو کې په کابل کې پر څه باندې 10,000 سوالګرو خوراکي توکي او نغدې پیسې وویشي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د دغو مرستو د ویش په برنامه کې له مرستندویو بنسټونو او سوالګرو وغوښتل چې د روژې په مبارکې میاشت کې لاړو کسانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې د همدې میاشتې په مناسبت او په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو د مخنیوي په موخه پر 6 خوراکي توکو ګمرکي محصول له 12.9 تر 80 سلنې راکم کړي دي. په کابل کې د سوالګرو د راټولولو د کمیټې له لوري 2000 سوالګرو لپاره د خوراکي توکو او نقدو پیسو د ویش بهیر. بر ما 5 دانه اولادکای خرد ریزه دارم، نانآور خانه خودم هستم. خدا خیرش بده که کمک کرد، ازشان میخواهیم که باز ما را کمک کنه. می رقم ما از اسلامی امارات خیلی خوش هستیم، خوشحال هستیم که امرای ما چی کردن، همکاری کردن او در 6 ماه میشه که ما بیومتریک شده بودیم، ولی امرای ما کمک شد. ما میخواهیم که کمک ما دائمی باشه.
د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د دې مرستو د ویش په مراسمو کې وایي چې ټاکل شوي تر راتلونکو 4 ورځو څه باندې 30,000 کسانو ته مرستې وویشل شي. ملا عبدالغني برادر همداشان له مرسته کوونکو بنسټونو او سوداګرو غواړي تر څو پروژې مبارکه میاشت کې له اړمنو سره مرسته وکړي. پر خپل د افغانستان پر تجارانو وروڼو باندې دا غږ دی چې اول خو د دې روژې مبارکې په مناسبت خپله هستي و نیستي د دغه مسکینانو فقیرانو بیچارهګانو سره شریکه کړي. موږ به هم انشاءالله خپل وس و توان کوو. امروز او کسانی که محتاج هستند و او کسانی که فقیر مسکین هستند از طرف امارت اسلامی خصوصا مشرتابه امارت اسلامی خودشان اینجا حاضر میشه به نیازمندا نیازش رفع میکنه. له دې سره هممهاله تازه په تازه د مالیې وزارت اعلان کړی دی چې د روژې مبارکې میاشت په پار او د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو مخنیوي په موخه یې پر 6 قلمه خوراکي توکو له 19 څخه تر 80 سره له ګمرکي محصول کم کړی دی. پامدور، کچالو، هندوانه، خرما، بینډۍ او مڼې په دې توکو کې شاملېږي. د مالیې وزارت د رهبري د پریکړې پر اساس د روژې میاشتې د درناوي په پار په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي دپاره او د خلکو د اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره پر 6 قلمه خوراکي توکو لکه کچالو، رومیان، بینډۍ، مڼې، خرما او هندوانې باندې ګمرکي تعرفې له 11 سلنې څخه تر 80 سلنې پورې راټیټې کړل سوې. له دې سره مخکې له دې هم د کابل ښاروالۍ په روژې مبارکه میاشت کې د بیو له ټاکلو او د بیې د کنټرول په موخه له څارنې خبر ورکړی و. په تېرو شپږو ورځو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د طبیعي پیښو په پایله کې نږدې 1800 استوګنیز کورونه او 22,000 کرنیزې ځمکې جریبه ځمکه کرنیز ځمکې په بشپړه او یا هم قسمي ډول ویجاړ شوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزارت وایي چې په تېره یوه میاشت کې د نړیوالو او ملي بنسټونو په همکارۍ 53 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې ده. د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په تېرو شپږو ورځو کې د طبیعي پیښو له کبله اړول شوي زیانونه. د طبیعي پیښو د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت د شمیرنو پر بنسټ د نوي زیږدیز کال له پیله تر اوسه د هېواد په یو شمېر برخو کې د سختو روغتونو، سیلاوونو او د زلزلې په پایله کې نږدې 1800 استوګنیز کورونه او 22,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. خلکو د سیلابو په مخو کې یعنې د سیندو په غاړو کې کورونه او سیندو ته نږدې جوړ کړي چې هغه کورونه د سیند د خطر سره مخامخ دي او تخریبېږي او سره کېږي. په دغه رابطه باندې موږ انشاءالله ولادیز کوشش کوو چې خلکو سره پوهاوی هم ورکړو، تبلیغي ډله هم په دې باندې ولاړه چې خلک دې ته وهڅوو چې په داسې مناطقو کې چې هغه د سیلاب د احتمال له خطر نه زیاتو کورونه جوړ نه کړي. د دې وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د نړیوالو او ملي بنسټونو سره په همکارۍ په وروستۍ یوه میاشت کې له دې اړخه 53,000 زیانمن شویو کورنیو سره هم مرسته ترسره شوې ده. د حوادث وزارت او د مؤسساتو په همکارۍ باندې په ګډه باندې 3,000 کورو ته موږ د خوراکي توکو او موادو کومکونه کړي. خو البته د سیلابو د سلسله څخه چې تخریب شوي او یا ضرراتو ته پېښ شوي دي نه که استنادي دیوالونه یا د بعضو سیلابو مخه خلاصول چې لارې بنده شوي په هغو کارو کې تر اوسه پورې موږ عملي اقدام نه دی کړی. دې باره به کوشش کوو چې عملي اقدامونه وکړو. په تېرو څو ورځو کې د هېواد 23 ولایتونه د سختو روغتونو، سیلاوونو او زلزلې شاهد وو چې په دې پیښو کې د مالي تاوانونو سربیره شاوخوا 10 تنو خپل ژوند بایللی او نږدې 80 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د اداري اصلاحاتو او ملکي چوپړتیاو اداره وایي چې د ادارو او مسلکي توب د واکپال حکومت له لومړي توب څخه دی. د دغې ادارې مسؤلین وایي
ګمارنې ټولې باید د الکترونیکي ازموینې او د وړتیا پر بنسټ ترسره شي. د بل خوا د کابل ښاروالۍ د بستونو لومړنۍ ازموینه په الکترونیکي ډول واخیستل شوه. نږدې 3,000 کسان د کابل ښاروالۍ د 160 بستونو ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي. چارواکي د دې ازموینې پر روڼتیا ټینګار سره وایي چې د ادارو مسلکیتوب د واکپال حکومت په لومړیتوب کې دی. چې موږ امانت هغه چاته وسپارو چې هغه یې اهل وي. نو امتحان په دې بنا باندې ده چې دلته هغه اهل کسان راپورته شي، معلوم شي، پیدا شي و هغو ته د امانت وسپارل شي. ما تعهد به شما میدیم که انشالله این پروسه به طور کامل شفاف خواهد بود. خود شما انشالله شاهد از آن خواهد بودین. انشالله اگر کدام شکایتی باشد ما انشالله حاضر هستیم که شکایت شما را از نزدیک گوش بکنیم و به شما پاسخ قانع کننده انشالله بدیم. د چارو اداره هم ټینګار کوي چې په ادارو کې باید ټولې ګمارنې د وړتیا او پوهې پر بنسټ وي، نه د اړیکو پر بنسټ. په وزارتو کې کوم کسان یا په ریاستو کې د قرابت په لحاظ باندې له وخته مقرر او یا اوس مقرر سوي، یقیني هغه بیرته منفک سوي دي. نو دا یو اساس د امارت اسلامي د ژمنتیا ده چې و دې ته ژمن ده چې هغه کسان چې وړتیا ولري، زده کړې ولري او په کار باندې پوه وي، مسلکي وي، هغه کسان مخته راشي او کار مخته یوسي، د ملت خدمت وکړي. ځکه چې تیر وختونه چې دغه امتحانونه الکترونیکي نه ول او دغه پارچې چې ول سیستم معلوم نه و. اوس یو شفافیت ډیر شو او بل دغه هر ګډونوال څوک چې دغه ازموینه ورکوي که هغه انجینر یا هر بل بخش کې په اتومات ډول کولی شي خپل نمرې وګوري. له دې ټولو سره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره ټینګار کوي چې د هیواد په 33 ولایتونو کې د نږدې 14,000 نویو کارکوونکو لپاره په بېلابېلو برخو کې د وړتیا لوړېدو برنامې هم جوړې شوي دي. په زابل ولایت کې و ښوونځي له بیا رغېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د زابل د پوهنې ریاست پازوال وایي چې دا ښوونځي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي ملاتړ د $10,000 په ارزښت رغول شوي دي او ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دي. د دې ښوونځیو ښوونکي هم له دې اقدام څخه په هرکلي سره د دې ولایت له پوهنې ادارې څخه غواړي ترڅو د نورو بیا جوړ شوو ښوونځیو بیا رغونې ته هم پاملرنه وکړي. په زابل ولایت کې اووه ښوونځي له ترمیم او بیا رغېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. دا ښوونځي د زابل په مرکز قلات ښار او میزاني، شاجوی او شینکي ولسوالیو کې جوړ شوي دي. د زابل د پوهنې د چارواکو په وینا دا ښوونځي د $80,000 په لګښت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق په مالي مرسته بیا رغېدلي دي. د التیارو مسیې لخوا څخه موږ ته زابل ولایت کې په 4 ولسوالیو کې مرکز قلات، شینکۍ، میزان او شاجوی ولسوالیو کې 9 مکاتب ترمیم شو د $80,000 په مالي لګښت. چارواکي وایي دا ښوونځي د 6,000 زده کوونکو ځای لري چې مخکې له دې به په سړو ښې او توده هوا کې په ډېر نامناسب چاپریال کې په زده کړو بوخت وو او دمګړۍ د دوی ستونزې هوارې شوي دي. یو شمېر ښوونکي هم د پوهنې ریاست له دې ګام څخه هرکلی کوي او په دې ولایت کې د یو شمېر نورو ویجاړ شوي ښوونځیو د بیا رغېدو غوښتنه کوي. استادان او شاګردان دواړه لرو، یوازې د صنف او د تعمیر د خرابوالي مشکل و، هغه د مؤسسې لخوا څخه حل شو. نو کورودانه وایو خدای دې وکړي چې همیشه موږ سره همکار پاتې شي. په دې باندې ډېر خوشحاله شولو. مخکې دا مشکل اوسېدی دلته یو خو دغه ډېرو صنفو کړکېنان خراب کړلو، عینې ماتې ولې، شاګردان به ډېر مشکل سره مخامخ ورو. یعنې په صنفو کې به دورې ولې، هغه کوم فعالیت د درس ترسره کېدل له هغه د خنډ سره مخامخ. په همدې حال کې په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق لخوا د 8 نورو ښوونځیو کار هم روان دی چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې چارې بشپړې شي. په پای کې هم د سبا ورځ هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیا مو منندوی یم. تر بیا ښې چارې.